خر ډېر ګڼه ګوڼه هم کنټرول کېږي، هر سړي خپله ساحه معلومه شي، خپل لاس یې معلوم شي. یو خو پکې انشاءالله د ترافیکي پیښو نه پکې سړی بچ کېږي او انشاءالله یو خو د ښار ښکلا ده. که په منځ یې دوم کې 2 ورځې د ایښې بیا هم نه خرابېږي. ابا کدوی یاره زنده‌باد. څه پوه شولې؟ خامخا نو نغمه اورېدلي دي غار کې راغټ شو. والله چې هر سړی همت وکړي انشاءالله العزیز هر څه به الله اسانه کړي، هر څه په همت دی، همت به نه بیلو. زموږ ملک دی چې دلته کار ونه کړو بل ځای کې خو هېڅ حکم نه پرېږدي. بلکل هغې نه چې خپل ملک یو څه روزګار ځان ته برابر کړو. 10 ګېډۍ په 10 افغانۍ مجاهده، 10 ګېډۍ پودینه په 10 افغانۍ، 1 روپۍ ګېډۍ. دا وګورئ دا یوه ګېډۍ ده. کار روزګار مو صحیح دی؟ هغه ډاکټران نه چې پوښتنه وکړي چې کار روزګار مو څنګه دی، هغه وایي شکر دی، هوا سړه ده، مریضان ډېر دي. او ډېره مننه. څه شو دلته چې مې ایښي وو؟ سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. دا واخلئ د آبادۍ بل یو ښه خبر. په جلال آباد ښار کې او په ځانګړي توګه هغه ځایونو کې چې ګڼه ګوڼې زیاته وي هلته دغه موانع نصب شوي دي، د دې لپاره چې هر هغه موټر چې په خپل لاس ځي هغوی خپل حدود وپېژني او بل اړخ ته روان وړي. نو په همدې اساس باندې دغه موانع چې دي د ښاروالۍ او همدارنګه د ترافیکو مدیریت په ګډه همکارۍ باندې دا موانع لګول شوي دي. زما له انده او زما لیدلوری دا دی چې دغسې موانع لګول په واټونو کې ډېر ښه دي، د دې لپاره چې دغه موټروانان او یا هم رکشوانان یا هم پیدروي خلک خپل حدود پیژني او د خپلو حدودو نه دې خواته نه راوړي. نو نه یوازې چې د مخابراتو چوک اړوند دغه موانع لګول شوي دي بلکې د ښار په ډېرو هغو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده د دې لپاره چې د رش مخنیوی وشي. نو راځئ هغه ځایونو کې چې دغه موانع لګول شوي دي هغه ځایونو ته ورځو، له ولسونو سره خبرې کوو، ان ډریورانو سره غږیږو چې دا به زموږ د دغه ښار په ګڼه ګوڼه راکمولو کې کوم مثبت رول ولوبوي او که نه همدغه خبرې ترې اورو راسره پاتې شي او مخکې ورځو. ستړي مو شئ درنو ملګرو، د ملنګ جان واټ دی کوم چې د مخابراتو څلور لارې لږ را دې خواته. دلته تاسې وکتل چې د ښار د ګڼې ګوڼې د کمښت په موخه دلته موانع لګول شوي دي. هغه موټروانان چې په خپل لاین کې ځي هغو ته حدود ټاکلي دي. نو په همدغه موانعو له ځینو ډریورانو سره رکشوانانو سره او د عام ولس سره غږیږو چې څومره مفیدې به وي، څومره به د ښار د ګڼې ګوڼې د کمولو په خاطر به دغه ښه ثابت شي. راځئ د دغه رکشوان سره غږیږو. سلام ستړی مو شه، په خیر راغلی ورور. خاص دی وبخه، اجازه خو ده که نه خبرې الحمدلله څنګه یې؟ شکر ده الحمدلله. نوم مبارک دی؟ نوم مې حنیف الله دی. حنیف الله د کوم ځای؟ یم د کونړ. کونړ یې؟ کونړ کې د کوم ځای؟ بیا خو سره کښېنم نو کونړ خلک خو په ما ډېر ګران دي. کونړ کې د نارنګ ولسوالۍ. نارنګ ولسوالۍ، ښه ښه. نو نارنګ ولسوالۍ ته خو موږ ځو راځو، کله خو مې پکې لیدلی نه. زمونږ کور دلته دی، والله مر وخت راوله موږ هم په خدمت کې وو. او زمونږ کور دلته دی خو نارنګ ته د هر وخت الله راوله، مطلب بس یم بوج به بل چا دی که نه؟ نه موږ مشکل نشه، موږ به در سره لاړ شو، چکر به درکړو، وبګرځو راوبګرځو انشاءالله، خبره نشته. ډېره مننه کور دې ودان. دا راته وایي چې په ښار کې په دې وروستیو کې دغه موانع لګول شوي، شاته تاسې ګورئ دغه موانع د دې لپاره لګول شوي چې د ښار ګڼه ګوڼه کمه شي او د ډریورانو هغه خپل حدود معلوم شي چې ستا دې پورې سرحد دی، دې پورې راځه او دې نه دې خواته حق نه لري. دا به د ګڼې ګوڼې د کمولو په خاطر څومره ښه اقدام وي. ډېر ښه اقدام یې کړی دی او انشاءالله دې کې د ښار ډېر ګڼه ګوڼه هم کنټرول کېږي، هر سړي خپله ساحه معلومه شي، خپل لاس یې معلوم شي. یو خو پکې انشاءالله د ترافیکي پیښو نه پکې سړی بچ کېږي او انشاءالله یو خو د ښار ښکلا ده. د ښار ښکلا هم ده
او د ترافیکو پیښو نه هم سړی بچ کېږي او بله خبره دا ده چې خپل حدود به هم هر پېژنو سړي خپل حدود معلوم شي، هر سړي خپل لاس معلوم شي، نو بس. او زه خیر موټروانان خو بیا هم هغه کو کنټرول کو دا تاسې رکشو والا به څنګه کنټرول کو دا خو ډېر سخت دي که نه یاره بس الله بیا کنټرولوي، نو موږ بس وختي یو رکشې والا وایي چې لږ شانې مسافې نوره پرېښې وې زمونږ کار به کېدلو مالې لکه دې کې هم تاسې ورتلی که څنګه وایي ولا استاده ځینې وخت یو ضرورت پیدا کېږي مالې صحیح دی زه نو خدای پاک دې وکړي چې موږ او تاسې ټول دا په ځان عملي کړو دا زموږ او ستاسې لپاره لګېدلي دي بالکل دا زموږ او ستاسو لپاره لګېدلي انشاءالله. دا د هر سړي ته وایم چې یو خو د ښار ښکلا ده او بل چې د هر سړی په خپل لاس باندې لاړ شي، مخکې وروسته ته خیال وساتي، نو دا به بهتره وي. ډېره مننه. خو روسیې کې داسې څه چې ته په دې ښار کې ګرځې وینې که نه او غواړې چې دولت تر غوږونو یې ورسې نو هغه به څه وي چې هلته دولت کار وکړي هغه نیمګړتیاوې چې دي هغه پوره کړي. باید دولت هر څه ته پاملرنه وساتي، که لارې دي کوڅې دي کوم داسې ګڼه ګوڼه ده باید هغې ځای کې دولت خپل واکمنان ودروي خپل یو دغه برابر کړي. ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت دره. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره یاست او دغه برنامه ګورئ. لکه څرنګه چې دې ورور وویلې چې دغه موانع د هیواد لپاره په ټوله کې دغه ښار لپاره له څو اړخونو نه دا ښې دي. یو خو دا چې د ګڼهګوڼې مخه نیول کېږي، بله دا ده چې دلته د ښار هغه ښایست رابرسېره کېږي، بله دا ده چې موږ او تاسې د غلط رفتار نه ستنئ. نو په دې هیله چې دغه موانع چې زموږ لپاره لګول شوي دي ټول هیوادوالې عملي کړي او په منځ کې د تګ راتګ څخه ډډه وکړي. سره پاتې شئ له ښاریانو سره او همدارنګه د نورو هټیوالو سره هم خبرې اترې لرو. ستړي مو شئ درنو ملګرو له مخابراتو چوک راغلو دا د تلاشۍ چوک ته رارسېدلي وو. تلاشۍ چوک کې بیا اوس هم ګڼه ګوڼه ده، شور ماشور دی او زموږ هیوادوال راوتي تر څو دغه جنتي هوا نه خوند واخلي که څه هم یو څه ګرمي ده. خو السلام علیکم. وعلیکم السلام. او په خیر راغلی بیا ستړی مو شئ ښه جوړې تکړی نوم مبارک دی. مبارز خان. د کوم ځای د کاپیسا. د کاپیسا ولایت دلته څنګه راغلی؟ دغه منتو خرڅه وکړه. ولې هلته نه خرڅېږي؟ نه. ولې؟ هلته غریبان ډېر دي. ولې دلته غریبان نشته څه؟ نه دلته ښه ده. ها څنګه د منتو دې خوندور دی که نه دی؟ شکر ده او ښه دی. یادېږي دې یو ورځ راغلی وم ولې نه؟ خوراک مې کړی و هغه کې زما 10 افغانۍ تا سره پاتې وو هغه راته راکول. مجاهد اول خو لسګون دې نه والو دا نقدو کې صحیح دی. او اوس څنګه دی؟ ولې حساب یې که دا خو تا سره پاتې وو که نه؟ منتو نور نه خورې؟ نه اوس خورم خو څنګه دي؟ ښه ده. اوس هم خرڅې؟ نه اوس خو به یو 2 دانې خیراتي راکړي ځکه ستا د خاطره دا هغه ځای نه راغلی یم. کوم ځای نه؟ دا هغه مخابراتو چوک نه. خدای د الله مهربان ده دوبه شي. 2 دانې راکړې؟ 2 دانې هغه راکړه یو دا راکړه 10 3 دانې زما خپل حق کېږي صحیح دی. څنګه دی کار روزګار دی څنګه دی؟ والله شکر دی. ونه سوځېږم یاره. نه سوځېږي نه سوځېږي. 100 روپۍ به دې ګټلي؟ دغه مې کار کړی دی. ولې هغه چی دی؟ هغه چی دی؟ دا خو مې دلته کار نه دی کړی ده چېرته مې کار کړی. هغه دی دا یې سرچپر لګول هو که نه دا افغانان دي که نه. مجاهده راشه دلته مجاهد راشه دلته سرچپه یې لګولې ګوره ښه دلته وګورئ سرچپه یې لګولې ده دلته وګوره وارخطا و او تا ولې اخیستو نو؟ بس ما هم نه دی لیدلی. هم نه دی لیدلی. ښه څنګه یې د ژوند چارو سره؟ والله شکر ده. کار روزګار کېږي؟ هو شکر ده کېږي. د ورځې څو ګټې د خیره؟ د ورځې 300 200 300 شکر دی ژوند دې روان دی نو. هغه ځوانان چې وایي چې په افغانستان کې کار نشته دی هغو ته څه ویل لري؟ والله که کار وکړي کار شته کار ولې نشته زحمت وباسي. هو چې زحمت وباسي دغسې یو وړی رړی دې ځان ته پیدا کړي او کاروبار دې ځان ته جوړ کړي ولې نه کېږي؟ ما نه خو خان نه دی زه وګوره زه چېرته ولاړ یم. بالکل له تا نه ښه ځوان نه دی بالکل بالکل کور دې ودان الله دې ونازوي. اجازه ده لاړ شو شی وخورئ خوشحاله اوسئ شی وخورو منتو بیا راځو ورته بیا به راشو ستا اجازه ده خوشحاله اوسئ الله دې سلامت لره. درنو ملګرو دغه ځوان یوه خبره وکړه ډېره ښه خبرې وکړله هغه دا یې ویلې چې ولې په وطن کې کار نشته که څوک په کارونه شرمېږي ځکه
هغه یو پښتو مقوله هم ده چې که د 10 روپو په کار وشرمېدلې نو د 1 روپۍ کس ته به اړ شي. نو که غواړئ چې چاته محتاجه نه شئ او چاته مو لاس ونه غځېږي نو کار روزګار شروع کړئ. دې ته مه ګوره چې دا د 10 افغانیو دی، دا د 20 افغانیو دی، دا د 30 افغانیو دی. مجاهده کجوري وخورې؟ دا د چا دي؟ چارک په څو دي؟ دا کیلو په حساب. کیلو په څو دي دا؟ دا کیلو یو سل دیر شو بای. عجوه ده؟ آیا اول عجوه ده که نه؟ نه ایرانی اجوا ده. ایرانی عجوه هغه سعودي عجوه نشته سره؟ هغه به کیلو په څو راشي؟ ډېر والله هغې دلته پته نشته ښه نه خرڅېږي دلته. او چاکلیټي کومه ده؟ چاکلیټي دا ده چاکلیټي کیلو په یو نیم سل روپۍ. یو دانه خو راکړه چې ویې خورم نو دونه ورته ګورم سمه دانه راکړه نو داسې نه دانه الم. واخله ته په خپله راواله که نه نه تی راواله ستا به خوښه ستا کومه یوه خوښه نو دغه دانه مې خوښه ده. واله وخوره دا څنګه دانه ده اوس رښتې راته ووایه. ښه چاکلیټي دا ښه خورم. ښه خوندوره ده که نه؟ یعنې زه په هغه پوهېږم که نه کجوره باندې. ولې نه پوهېږې چاکلیټي چې پېژنې بیا خو استاد یې ده زه د عجوې ډېر شوق یم عجوه. بس عجوه دغه هم ښه عجوه ده دا دواړه یو شی. ما ته داسې ډېره خوندوره نه ښکاري. مجاهد ته دا کیمره ورته واچو ویې ګوره. هغه صحیح ده هغې ته هغه عجوه صحیح ده. مجاهد دا وګوره ما ته دا هم صحیح نه ښکاري. هغه اول یې 180 افغانۍ کیلو ده، هغه ډېر خوندوره وي. نو بس هغه وایي اوس خو اوړی دی نو خرماګانې داسې ډېر نه راځي چې روژه کې به یې میلاوېږي هر رقم هر رقم. ځینې خلک وایي چې خرما بیخي خرابېږي نو رښتیا وایي؟ نو صحیح خبره نه خرابېږي خرما خو بختور بوټی دی نه خرابېږي که نه؟ خرما او شات دواړه وایي نه خرابېږي. خرما نه خرابېږي. او یو بل شی دی هغه په سبزیجاتو کې دی، هغه به څه شی چې که په منځ یې دوم کې 2 ورځې دې ایښی بیا هم نه خرابېږي. هغه به کدو وي. یاره زنده باد څه پوه شولې؟ خامخا نو مو اورېدلي دي غار کې راغړ شو که نه؟ ډېره مننه کور دې ودان. الله دې سلامت دا وایم اقتدار ته وبخښئ ودانه. الله دې سلامت لره. ډېره مننه درنو ملګرو. راځئ د تالاشۍ چوک ځینې منظرې در باندې کومه ګرځمه چکر یې وامه. دا ځایونه به تاسې د هم ښیمه راسره پاتې شئ او دا ځایونه وګورئ. څنګه یې وروره کجوره خورئ؟ نه خورئ؟ سګرټ څنګه څکې؟ ته خو ځوان یې که نه؟ کیمره کې راځي ګوره هغه د کیمره لګېدی. څنګه یې؟ ژوند چارې دې څنګه روان دي؟ کوڼې؟ ښې روانې دي؟ څه کار کې؟ والله هیڅ کار نه کوو د اوسه پورې. نن ډېری کار نه راغلی. نن ډېری کار راغلی. مخکې دې څه کول؟ مخکې بره دهقاني میقاني کوله. چېرته؟ وزیرو کې؟ بره دیوګل کې کونړ. مجاهده زمونږ کلیوال دی سړی دیوګل نه راغلی دی. ته خو بیا غاړه راکړه زما خو کلیوال یې که نه؟ دیوګل ګوره زما کلی دی. صحیح. هلته څوک پېژني؟ ډېر خلک پېژني. خان محمد کاکا پېژني؟ نه نه یې پېژني؟ نه کله وایي هو کله وایي نه. نن دې کومه ګټه کړې ده که نه ده کړې؟ ډوډۍ زما نه ده نو. د چا ستا ده؟ ته دلته راشه که نه دا دې را سره مخامخ کړې دلته راشه. څو روپۍ دې ګټلي؟ دا کومه خرچه چې دې اوس وکړه دا دې پوره کړې ده که نه ده؟ نه به دې پوره کړي؟ څومره به دې خرڅه کړي؟ والله بس انشاءالله یو 10 کیلو به خرڅ شوي. او څونه دې راایستي وو؟ یو 40 کیلو. 40 کیلو 12 کیلو پاتې؟ 12 کیلو. کیلو کې ورته څونه پاتې کېږي؟ کیلو کې والله بس نن سبا بازارونه ډېر خراب دي لکه مالونه ګران دي. بس دغه 15 روپۍ بس کله ډېرې او کله لږې. او څنګه دی کار روزګار ګزاره کوي؟ والله بس په دې ساعت شکر دی په هر حال به شکر وباسو. او ځینې خلک وایي چې په وطن کې کار نشته دا نشته او هغه نشته. والله څه ویل لري؟ والله چې هر سړی همت وکړي انشاءالله العزیز هر څه به الله اسانه کوي. هر څه په همت دی. همت به نه بیلو. زموږ ملک دی چې دلته کار ونه کړو بل ځای کې خو هېڅ حکم نه پرېږدي. بلکل هغې نه چې خپل ملک یو څه روزګار ځان ته برابر کړو نو په هغې کې به زموږ خیر وي. بلکل. او سودا هم کېږي لکه چې واله ښه شیان دي ګوره سړی ما مصروفه کړی دی. نو واخله که نه یو کیلو دې نه واخله. نو بس ډېره مننه کور دې ودان. ته په رښتیا هم کله چې په وطن کې په یو وړوکي کار باندې ته ونه شرمېدلې کار دې شروع کړه الله تعالی پکې برکت اچي ځکه روزي رسان الله تعالی دې موږ او تاسې نه یو بس موږ صرف همت وکړو ستا خبره لږ شانتې خواري وکړو او هر څه په محنت کېږي چې محنت ونه کړې هېڅ هم نشته دی. بس موږ همدغه خواري کوو
کله ډیری کله لګي کله جب نه وبېلو بس الله روزي رسان ژوند چارې روانې دي بس شکر د په دې سات باندې بس گزاري دي الله دې تا غو ځوانان په وطن کې ډیر کړي امين الله دې ژوند لري ډیر مننه یو څه راته تا خپل وکړه ځنو مالک پاتا بوله خو بس نه خوشاله اوسه الله دې سلامت لري ډیر مننه مجاهد تر راځه کنه مجاهد تر راځه چې د غزینه په ملګرو وګورو دا څومره ښایسته دي دا کیلو څو دي کیلو اتیا او چارک یو سل شل په یو سل سینه راکې تاوان کوي دا څه یو دي کې څونه راځي یو کې یو نیم چارک یو نیم چارک راځي دا په سلو پیرا کې ولی دا یو سلاوی و درته نه ولی یو سلاوی دا شپې زما په پیسو کې درکړه ها سګرټ لګولې ما ولی باندې کو سودا وو دا څه لکه ولا چې مجاهد تاوان مې ورته ورسو نو ها مشکل نشته خوشاله اوسه الله دې سلامت درخه دا ویلا بس سل تعالی در کومه ها نه دا یو سلاوی روپے کېږي یو سلاوی کېږي ډیره مننه تکلیف مې در کو او تاوان مې در کو بخنو الله دې وکړي ژوند دې اوس ډیره مننه کور دی ودان خوشاله اوسه مجاهد راځه مجاهد راځه نور ځان در باندې وګورم ورو کلی درجن څو دی دا 70 روپے پکا کې لګاو او هغه 50 روپے او دا غونواله او سروي روپے درجن په سلويخ کنه ټول لا کسالو روپے او درجن څو دی درجن والا لګ 3 روپے درجن ځان ته حساب کړه 3 روپے درجن اخلي حساب کړه بالکل هغه ته ورته اخلي وای خلور دي هغه سره ته مشوره وکړه دې 3 روپے درجن وای دا نه اخلو وای ګران دي او کله 3 روپے درجن نه راکې دا دي څو ویلي درجن 70 روپے درجن 70 افغاني دې ځوان د نوغه سل کنه ولا بیا کوي لګیا ها خلاص شو زما بیا کوي نو حساب ورې نه څه خبري جب کې خلاص یو الله خلی زه ان شاء الله شي بس قسمت نصیب خبرې ده هو الله تعالی دې ته مجاهد تراشه کنه مجاهد پیژنې دا شي الوګانو کې ډی ده نه الوګان خو نه دي دا شي دی وروره ما خدا خود له پودینه ده ها نه نه دا پالک ده او هغه ګندنه ده ولا زه کوم تکړه ما ښه کنه څنګه یې ته ژوند چارې دي څنګه روانې دي خلک د شپې خوبونه کوي او ته کارونه کوي دا څه حساب دی والا بس مجبوری کار وکړه کنه خوب دا ټول راوته په دې مشبه بس مجبور راوته چې مجبور نه راوته زه خپل هم د مجبوریت نه راوته یم دا لس افغاني چی واغسل څو ګړي درکړي لس ګړي په لس افغاني مجاهده لس ګړي پودینه په لس افغاني یو روپۍ ګړي دا وګوره دا یو ګړي ده مجاهده دا په لس افغاني دی ازبره خدای وی لس افغاني نه یو افغاني یو افغاني یعنی که څوک درته وای چې لاړ شه پټي کې دا وش کوه او دغه سي ګېډې کې تر دې ځای راورسوه نو په یو افغانۍ باندې هغه هم نه کېږي دا وګوره او بس نو وطن دی هر څنګه پکې هر څه پکې ارزانه دي که نه او دا ګندنه په څو ده دا وګړی لس 15 سپیشل او دا 2 روپے ګړی دا شپږ په لاس وسخار 12 شپږ 12 صحیح سوې څو دانی شل ګړی چې به کې په شل دانو دا په دې باندې دغه کو وچوي بیا شړمبو کې مسکو وکړي ها او موږ خو بل کار اخلو څه شي علي ته موږ چې کله سبزي چې هغه کو کنه مېده کو مثلا سبزي نه هغه چکني یا چکني کې یا شړمبو کې اچو کنه ولا ما ته قرا وخذ اوس څو ګړي زو اخلم بس سوچ دیتا وای لا شل دیش په دې کې خپل وسی پورې واخل نو لس روپۍ وسه خلارم نو لس روپۍ وسه خلارم لس روپۍ بس افغاني زما په زیاته ورګي څنګه وشي ور به کوم دا نه کنه صحیح دی ورې کړ او د شلو مونږه وته شو یو شل دیتا ورکا شل دیتا نور وای زیاده د شهر ورځ په خپل هوادوالو ډیر ز غږیږم کنه چې داسې خلک دي داسې دا ما په ژوند کې لیدل نه دی ګوره ښه ځان د شل افغاني غسل زینه لمه ګوره ښه شل افغاني ځان د غسل سر ما ورته معلومات یې واخله کنه دغه څه خبره ده ډیر ډاډمنه د سی بل رقم د الفاظ سره تروي شي واخله نو کور دی ودان الله دې سلامت لره دوه نه اضافه درکړي دي ها
زه ریډي لګوم ته کباب ها پوه شلې څه کباب خرڅې څنګه دی ستاسو کار روزګار څنګه دی بس شکر دی مړ ډوډۍ خدای راکړي او ځینې ځوانان دا وایي چې په هېواد کې کار نشته دی روزګار نشته دی هغو ته څه ویل لري یار ورور چې څوک کار کوي کار ولې نشته دغه ګوره دغه په دې ښار کې تقریبا 50,000 نفر ډېر ګرځي صحیح ده هر چا ته خدای روزي ورکوي په همت کوي کار کوي بالکل صحیح ده که نه و دا زمونږ هغه د کار کوو الله له راضي او مړې ډوډۍ خدای راکوي بالکل بالکل الله تعالی دې همدغسې خوشحاله ژوندی اوسي نو ډېره مننه چې خبرې اترې راسره وکړې الله تعالی دې ستاسې په کاروبار کې برکت واچوي الله تعالی دې ستاسې په عمر کې برکت واچوي کور مو ودان خوشحاله اوسي الله مو سلامت لره درنو ملګرو د خپلو هېوادوالو چې هره ورځ زه ښه ویم او ډېر پرې نازېږم او ډېر داسې مطمئن یم پرې هغه دغه وجه ده یعنې ما په ژوند کې کله لیدلی نه خو چې ورته ووایي چې دا کار راته وکوئ راشه دا خو وړه خبره ده نو ډېره مننه چې راسره یاستئ او دغه برنامه ګورئ تاسې راځئ څه شی 40 دا کیلو څو دی دا کیلو 40 دا شمله مرچ دی خلک لغمان نه راغلي دي دې ته موږ پښتو کې څه شی وایو دومله مرچک نه پښتو کې دومله مرچک ته څه ورته وایي دومله مرچک دومله مرچک ها ها دومله مرچک او کیلو په څو دی ویلي 40 او دا کیلو څو دی دا کیلو 80 روپۍ شپېته او دا خو ګران دي که نه ولې وطني دا اول بانجان؟ بل کامل دا بانجان چارک 50 چارک 50 او هغه 40 او سودا دې څومره کړې ده اوسه پورې یو 2-3 زره بوي 2-3 ستا دیاړي پکې وتې ده نه الله رحم د خلک گزاره کوي ګزاره کوي تعلیم دې کړی او داس گزاره خلم کړي څومره یو اتم سیمه پر مختبر ماشاءالله بیا دې ولې پرېښودو پرې حمله نه دی اوس او ښه مکتب هم یو کارم کې او والله آفرین مکتب کې کوم مضمون در باندې ډېر ښه لګېږي عربي عربي او قرآن کریم قرآن کریم او دا دواړه ښه بالکل دواړه عربي دي که نه او ډېره مننه وروره الله دې سلامت لره الله تعالی دې ستا په عمر کې او په دغه کاروبار کې برکت واچوي الله امین او هغه ځوانان چې وایي چې په هېواد کې کار نشته روزګار نشته هغو ته به ستا وینا څه وي او دا بمدا وینا وي چې ډېر واړه واړه ماشومان دي هغه کار کوي خو د هغه وزګار ځان نه هغه جوړوي پیدا کوي ځان دپاره یو کار روزګار یې برابر کړی دی 30 افغانۍ ګټي ماشومان دي او خپل کور ته یې وړي تاسې هم راوځئ کار وکړئ انشاءالله پیدا به شي او ډېره مننه او کدو کدو چارک سالوي خورو او خیراتي پکې کومې دانه نه ورکړې واله ټول ستا خیرات نور څه ولې زه د خیرات خور ښکارم ډېره مننه کور دې ودان دا د چا دي دا دې دي 10 روپۍ من 10 روپۍ مجاهده بس دی نو کوم ځای پورې لاړ شو بس دی همداسې ته راوګرځه داسې راوګرځه داسې ورځو مجاهده ته راځه نه ولې بند دی ته راځه لږ دا ځایونه هم په ملګرو باندې وګورو واوړه واوړه دا من په څو دي څو 50 من په 50 ته لږ حرکت وکړه که نه دا کوم ځای نه دې راوړي دي دا دم دا لګي اخیستي ښه همدلته دې اخیستي او د کوم ځای نه راځي ها کوم ځای نه راځي څوک دا بادرنګ بادرنګ کامل ده کامین راځي ځان والله دې مل شه خوشحاله اوسې ځان والله دې مل شه ډېره مننه درنو ملګرو تازه خواږه شفتان راغلي کارټن 50 تازه خواږه شفتان راغلي کارټن 50 تازه خواږه شفتان دا بندېږي څنګه 50 وای کارټن 50 دا خرڅې سلام علیکم څنګه یې جوړې تکړې دا په څو خرڅې 50 روپۍ دې کې ولې څه دي دا هم کابل ته جوړ کړي ول بس پاتې شول نو ګاډي نه اضافه ښه اضافه شول نو اوس یې ارزانه ورکوې د خوراک دي که نه دي ولې نه دي کومه دانه تا دې خپله خوړلې ده او څو دانې دي خوړلې ډېرې موږ خو 3 دانې به دې خوړلې په زرهاو خوړلي دا څه ویل که بیا خو دا باغ تا ټول خلاص کړی دی بل کار لکه ستا نه و چې زرهاو دانې دا خوړلې وطن کې یو دانه دوه دانې خورو ښاروالۍ اوس نه که زه اوس وګورم چې خراب نه و بیا به یو دانه زر نه والم ته دانه خلاص که څنګه دی ته دانه خلاص که څنګه دی مجاهده که ښه و چې وایلو ترې نه او که ښه نه و نو بیا به څنګه کوو ماشاءالله دا خو هغه دي که نه وورو دې کې څه چل دی هېڅ چل ما درته ویل کابل ته هم جوړ کړي ول دا مجاهده داسې وګوره ورته مجاهده 50 افغانۍ دي ځوانه نه اخلي ولې دا څه کور کې شته شته دي خپل هم کرلي دي نه نه هلته حاجي صاحب راوړي دي حاجي صاحب راوړي څنګه یې ته ولا خیر څه کار روزګار کې موږ خپل هلته د دوا شرکت لرو دوا شرکت لري څنګه دی دوا شرکت نه ولا ښه ده ګزاره کوي خدای ډاکټر صاحبان څنګه دي ولا ښه دي قصابان دي ښه
ځینې ملګري دا شکایت کوي چې دغه ډاکټر صاحبان او دواخانې والا خپلو کې سره جوړي ته باوري جوړي اکټیویټي کوي بعضې وخت ښه نو بیا ستاسو فیصدي ورته معلوموي که صحیح حساب وي او فیصدي ورته معلومه وي مثال فیصدي ورکوي دوا کې ډاکټر صاحبانو ته او دغه کوم شرکت نه چې تاسو دا دوا خلکو ته ورکوئ دا شرکت څه نومیږي دا یاسر نوري هغه د سینګرو فارما سینګرو فارما دا کوم ځای کې دی دا خانتره کې مارکیټ کې دا خانتره کې مارکیټ کې شیریندل مارکیټ نه دی خواته کار روزګار مو صحیح دی هغه ډاکټر نه چې پوښتنه وکړي چې کار روزګار مو څنګه دی هغه وایي شکر دی اواز سړه د مریضان ډېر دي او ډېره مننه څه شو دلته چې میخي وو تا سره په خبرو مې دا تاوان وکړو بېرته دې ولې واچوه راشه 50 روپۍ اخلي او هغه په جنګ کې دی صاحب ښه دې کې یو دانه ماته راکړه که نه ښه غوندې ماته راکړه کم یو والمه زستا کم یو کارټن راکړه مجاهد راشه اخلاص وګوره ښه د کم ځای نه کارټن راته راوباسي ګوره ورته اوس ښه دې خواته کم یاره بس چې د دې د لاس کمزوری نه چې زاره مې زما قبول دي چې دومره خواري وکړه دومره زحمت یې وایستو بس الله دې سلامت لري وګوره څنګه هغې راکړه څنګه یې دلته راشه کیمرې راځي درځي وایي کیمره ده نوره نیوله مخکې منډه یې کړه ډېره مننه وروره دې کې څونه دي 1 کیلو شته پکې 2.5 کیلو دې کې څه کوي وروره ټول شګه ده پکې لاندې پکې هغه دي 50 روپۍ هغه درکوي صحیح خوشحاله اوسې ته راځه که نه خیر صاحب ته څنګه یې تا خرڅې ما ته یې مفته ولې نه راکړې چې خرڅې ما خو هغه نه مفته واخیستل که مجاده 50 ما ته راکړه چې دې ته یې ورکړم بیا ملګري وایي چې تا پیسې نه دي ورکړي دا 50 افغانۍ دي ښه زنده‌باد همدلته اوسېږه لاړو درنه 50 افغانۍ باندې مې واخیستو ګران خو یې رانکړو ولې 3 دانې خو پکې روغې که ولې ګرانو زه دا هم راکړه 50 اوس یې راته ویلي دي ما ته اوس ویلي دي مجاهد ته ورکړه 400 هغه چارک په څو دی شپېته مجاهده لوکاټ چارک دې څو ویلي دا دې څو ویلي دا چا دی دا یې په څو ویلي ولې سل 50 ولې 50 صحیح دي دا وایه 50 ای شپېته اویا اتیا صحیح دی اتیا هغه 90 روپۍ شو 90 روپۍ دې دی سر 90 صحیح نو تا چې نه خرڅه صحیح دی نه 90 روپۍ دی ویلې اتیا زما بولي ده نه بولي نه منه تختې اوس نو اتیا دا بودی دا خو 90 روپۍ صحیح ده اتیا 90 دا هغه ده ولې که هغه ته ورکړې ما ته یې راکړه نه ولې 90 روپۍ 90 روپۍ ستا دی زما اتیا بولي ده صحیح دی ما درته ویلي دي 90 هغه ویلي دي دې ته ګوره زه په 90 نه علم دا وایي سل تا دې څو دانې واخیستل درشه چې هغه اخیستې د هغه حساب نیم من دی او صحیح دی نیم من دی یو کیلو شته دی کې کمپیوټري کې ده 1 کیلو شته که نشته یم نیم من دی پکې 3 کیلو دی پکې نه تو زمینه دا اتیا افغانۍ ښه ولې نه خرڅې دې ته ګوره نه خرڅو وایي تا ماته ویل چې واخله پرېږده سړیه زه نه اخلم زه ما در باندې برنامه جوړوله زه نه اخلم نه دفتر کې همدغه یو شفتالان وخورو نو چی کې مجاهد اخلو مالټې د چا دي مالټې د بټي کوټ مالټې اوس هم پراته دي دا دې کوم ځای نه کړي د نړۍ ایران نه دي دا ځکه چې مړاوي بې خونده غوندې ښکاري نه منه ولاکه د خوندور د خوراک وي هسې چټي شی دی هېڅ شی هم نه دی دا نه خورو د ایران خو زما دښمن دی نو څنګه شیان یې وخورم دا کیلو څو ورکړې وروره کیلو اتیا ما د بسته کارټن په اتیا افغانۍ وانخېستو نو هغه ته خدای داسې وو نه داسې وو ته دې ته وګوره لکه یو دانه چې باغ کې دې خپله راټول کړي راشه دلته ته ورشه کارټن دې بسته راوباسه که دغسې دانه دې پکې پیدا کړله زه جرم در کوم صحیح دی سترګې خو لرو نو وروره داسې خو هم نه ده که نه دا وګورئ
مجاهد دا د بل ځای نه دي ګوره ښه دا خپله د کامې نه راغلي دي د دې ځای دي چې ته یې نه منې هغه د خپل کار دی کوم زره دې خرڅ کړي که نه څومره دې خرڅ کړي ته ولې زونه په قار یې نو دا خبرې ولې ډېرې سلو سلو کې ولا بس ټوله ورځ ولاړ یې نور ستړی شوی مرته خو ته ولاړ یې او زه ګرځم ته به ډېر ستړی که زه ولا بس دواړه به ستړي دواړه به ستړي نن مجاهده څومره وګرځېدو موږ او تاسې ټوله خیوه هم ګزو ګام کړې ده خپرونه هم کولې دلته اوس راغلو نو زه هم همداسې در په در یم زه ولا ښار کې خو ډېره ګرمي ده ښار او خیوه دواړه یو شی دی بس خدای سلامت لره ژوندی اوسې کور دې ودان الله دې ونازوه کور دې ودان الله دې ونازوه درنو ملګرو بس موږ هم خدای پاماني واخلو لاړه به شو دا شفتالان به ووینځو بسه کاټنه د 50 افغانۍ راکړی دی وبینځو وبخورو که نه تر بیا خیر چارې د الله په امان